ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د پایتن 5مه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ یو شیز چې دی هغه موږ هینډل کوو او هغه ته موږ وایو انپوټ فنکشن. انپوټ فنکشن نوم نه هی به تاسو تقریبا اندازه لګي چې دې کې به څه وي. په دې کې زه به تاسو له اصل کې یو مثال درکم. ځینې وخت کې موږ ته چې دی خپل پروګرام کې موږ غواړو چې موږ د یوزر نه، یوزر یعنی کوم کس چې دی څوک چې زموږ پروګرام استعمالوي هغې نه موږ څه انفارمیشن واخلو، څه ډیټا هغې نه واخلو. نو هغه موږ څنګه واخلو؟ هغې دپاره موږ د انپوټ فنکشن استعمال کوو. لکه کیدای شي اوس تاسو دا فکر کوئ چې موږ ته به ډیټا څه دپاره پکار وي د یوزر نه. موږ ته ډیټا کله کله موږ غواړو کیدای شي چې موږ ته د یوزر نوم پته ولګي او د یوزر نوم پته لګېدو دپاره به موږ یوزر ته وایو چې والکه ستا نوم څه دی. نو ته به هغې له پوسیبلیټي ورکې، هغه به خپل نوم ولیکي، هغې نوم به ته واخلې، هغې نوم سره به چې تا څه کول ستا پروګرام اکورډنګ ټو ستا پروګرام هغه ورڅه کولی شي. نور د دې جنرل مثالونه چې دي لکه کله چې تاسو فیسبوک، انسټاګرام لوګین کیږئ نو هغه تا نه ستا آی ډي پاسورډ غواړي. هغې درنه مخکې مطلب تا نه یو قسم دوه انپوټ اخلي. یو انپوټ کې تا نه دا واخلي آی ډي، ستا کوم یاهو جیمیل کوم آی ډي چې وي هغې نه علاوه پاسورډ درنه غواړي. بیا هغه آی ډي او پاسورډ هغې ته ځکه پکار وي چې هغې ته پته ولګي چې ته مغه کس یې چې د چا دا اکاونټ دی. نو هغه چې دا د نه اول انپوټ واخلي، بیا هغه انپوټ چې دی هغې لې پکې کار مار وکړي، وګوري چې دا انپوټ دغه کس دی که نه دی. موږ به اوس وګورو په پایتن کې چې موږ د یوزر نه څنګه انپوټ اخیستی شو او په هغې انپوټ کې موږ څه چینجز راوستی شو یا هغې سره موږ څه کار کولی شو. دې نه علاوه موږ چې په تیر ویډیو کې کوم زده کړه کړې ده هغه به موږ په دې ویډیو کې ټول یو ځای مکس به کړو او لږ ډېر کوډ به وکړو چې هغه کوم تیر شوي شیونه دي هغه هم په دې ویډیو کې راشي او ټول چې دی رایوځای کړو او څه نوی شی ترې جوړ کړو. راځئ چې کمپیوټر سکرین ته ورځو. as usual موږ چې دی خپل سکرین ته راغلو او پایچارم کولاو کړو موږ او موږ خپل پروجیکټ چې دی سلیکټ کړو. دا زموږ تیر کوډ او راځئ چې موږ یو نوی فایل جوړ کړو، پایتن فایل. په دې کې به موږ ولیکو انپوټ فنکشن او دا زموږ څوم ټوټوریل و، ټوټوریل 5 و. نن لاندې کې غټ نوم شو، څه مسله نشته دی. ها لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلو کله کله موږ ته چې دی د یوزر نه انپوټ پکار وي، هغې نه څه معلومات پکار وي، هغه موږ څنګه کولی شو؟ نو هغې دپاره څنګه چې ما تاسو ته ویلې انپوټ فنکشن به استعمالوو. راځئ چې موږ ډایرکټ د انپوټ نه شروع وکړو. دلته ما ولیکو انپوټ او بریکټس مې کولاو کړل. په دې بریکټ کې زه څه هم لیکلی شم د سټرینګ په شکل کې. تاسو ته د سټرینګ جوړول لپاره ما ته دا کوټیشنز پکار دي. په کوټیشن کې به زه ولیکم چې what's your name، صحیح ده، یا به په پښتو کې ولیکم ستا نوم څه دی. ښه اوس زه دې ته فکر کوم چې دا دې سره به زه اوس څه کوم چې ما تپوس وکړو. دې ځای کې زه ما تپوس وکړو ستا نوم څه دی او دلته ما انپوټ لیکلی دی. نو یوزر به کوم ځای کې خپل انفارمیشن ورکوي، معلومات به ورکوي. زه به دا چلو کوم دا به رن کړم. دا ما چې دی تیر دغو رن کړی دی، تیره ویډیو فایل. زه به دلته رایټ کې کلیک کړم او دا یو به رن کړم. راغلی دلته ما نه تپوس کوي ستا نوم څه دی. په انپوټ دننه چې موږ سټرینګ په شکل کې څه هم ولیکو هغه به دلته موږ ته ښکاري، یا لکه د پرنټ سټیټمنټ په شانته به موږ ته ښکاري. صحیح ده که نه؟
نو دې نه خو اوس موږ دغه پته ولګېده. اوس دلته داسې چل دی چې دلته موږ خط کولی شو، څه هم لیکلی شو. دلته یې دا وګوره، زه دلته 1 2 3 یا لیټرز کې څه هم لیکلی شم. دا زه ځکه لیکلی شم ځکه چې دا انپوټ چې دی دا ماله دغه موقع راکوي چې زه دلته څه انپوټ ورکړم. زه به دلته خپل نوم ولیکم خیبر. صحیح ده. و چې ولیکو زموږ پروګرام چې دی ختم شو، هېڅ څه چل ونه شو. که موږ وغواړو چې څه ناڅه لږ دې پروګرام سره موږ سره څه لږ نور شی وکړو او دا چې او موږ وغواړو چې دا موږ نه خپل نوم وغواړي او بیا چې کله موږ دې له دغه شانته خپل نوم ورکړو نو پکار دی چې زما نوم بېرته دې بېرته پرنټ کړي دلته لاندې. که دغه کار موږ په دې پروګرام باندې کوو پکار دی چې موږ دلته لږ نور کوډ وکړو. نو موږ هغې دپاره څه کولی شو؟ موږ کولی شو چې دا انپوټ چې دی دا موږ یو ویریبل کې بندولی شو. ویریبلز ما تاسو ته تېر ویډیو کې ویلي دي، په یو ډبي کې یو ویریبل کې به دا موږ بند کړو. ویریبل کې به زه دې ځای کې ولیکم، یو ویریبل نوم به جوړ کړم. زه به دلته ولیکم نوم به ورته ولیکم. نوم چې دی هغه ما سره انپوټ دی. دا انپوټ چې دی په یو ویریبل د کوم نوم چې نوم دی په هغې کې بند دی. اوس به زه داسې چل وکړم چې زه به دا نوم چې دی پرنټ کړم. صحیح ده. چې اوس زه دا رن کړم، مغه شی دا ځای چې رن شو دلته ماته وایي ستا نوم څه دی؟ زه ورته وایم خیبر، او بیا چې زه انټر ورکړم دلته زما نوم دیلی چې دی پرنټ کړو. دا نوم زما نوم ځکه پرنټ شو ځکه چې دلته چې ته کوم انپوټ ورکې هغه دلته پرنټ کېږي او دا موږ دلته په کوډ کې لیکلی دی. دا انپوټ تاله موقع درکوي، تاله یو چانس درکوي چې ته څه انپوټ ورکې او انپوټ چې موږ دلته یې ورکو دا انپوټ بیا په دې ویریبل کې بند شي او بیا موږ وایو چې پرنټ دغه ویریبل او بیا چې دې ویریبل کې دننه تا څه هم لیکلي هغه به راشي. اوس د دې په ځای خپل نوم په ځای داسې دا قصه ولیکم چې موږ وکړو، همدغه قصه راته پرنټ شوله. صحیح ده که نه؟ نو دا خو یو څه ورته پارټ و. اوس موږ غواړو چې موږ وګورو چې کله دا واپس کله چې موږ په انپوټ کې څه شی هم ولیکو دلته نو هغه موږ له په کوم قسم کې واپس راکوي. لکه دا یو سټرینګ دی، یو انټیجر دی، یو فلوټ دی، دا څه شی دی؟ نو څنګه چې ما تاسو ته تېرې ویډیو کې ښودلي وو چې تاسو د یو ډیټا ټایپ قسم معلومول غواړئ نو تاسو به هغه څنګه معلوموئ؟ تاسو به هغه ټایپ فنکشن به استعمالوئ. هغې کې ټایپ به ولیکئ، بریکټ ورته کولاو که او دلته ورته بریکټ بند که او اوس به یې پته ولګي. پته یې اوس ځکه ونه لګېده ځکه چې دی اوس موږ نه فلحال انپوټ غواړي. څو پورې چې موږ انپوټ نه یې ورکړی مخې ته به نه ځي. زه به دلته بیا خیبر ولیکم او دی موږ ته وایي دا چې دی دا سټرینګ دی. کیدای شي تاسو دا سوچ کوئ چې ما خو دلته د سټرینګ په شکل کې انپوټ ورکو نو ځکه سټرینګ راوختو. ستاسو خبره صحیح کېدلی شي، خو که زه هسې لږ فکر وکړم، که زه دلته انپوټ کې زه یو نمبر ولیکم پکار دی چې هلته ما ته راشي چې کلاس انټیجر انپوټ رانه غواړي. زه دلته چې دی 12 ولیکم چې اوس ما پام وکړو دی ماله انټ رانه کړو، دی ماله اوس هم ما دلته یو انټیجر ولیکو دی بیا هم ماله سټرینګ راکوي. دی نه موږ ته دا پته لګي چې کله ته په انپوټ کې څه لګې ته څه هم انپوټ ورکې هغه به همیشه په سټرینګ کې اخیستل کېږي تا نه. صحیح ده. نو زما په خیال دا یو پارټ چې دی لغونه کې کلیر دی. موږ به د انپوټ فنکشن سره لږ نور هسې لوبې وکړو او هغه لوبه څنګه لوبه ورسره وکړو داسې چل به وکړو چې موږ به زموږ د پروګرام استعمالولو والا ته به ووایو چې ته یو نمبر ما ته وښیوه
او چې یو نمبر یې راته وښیو زه ورته یو بل نمبر وښیوه چې هغه هم راته وښیو زه به ول هغه دواړه نمبر یې جمع کړم او زه به د هغې ریزلټ به ورکړم. په خولې باندې مې ډېر څه ویلې، راځئ چې اوس درته لږ ښکاره هم کړم. زه به دا ټول ختم کړم. فلحال زه به دلته ولیکم چې یو ویریبل به جوړ کړم نمبر 1 او دلته به ولیکم انپوټ یو نمبر راکا یا یو نمبر راکا. دلته به یو سپیس ورکړم چې هلته به چې دا کله پرنټ کېدو نه یو سپیس هم پکې راځي او بیا زه به دلته ولیکم نمبر 2 او دلته به یو بل انپوټ واخلم دې نه زه ورته یو دلته ماته سټرینګ کول دي ورته یو بل نمبر راکا او چې یو بل نمبر هم دی راکو بیا به زه داسې چل وکړم زه به ورته وایم چې نمبر 1 جمع نمبر 2 صحیح ده. خو دې سره موږ ته څه کولی دا موږ ته واپس ښودل دي نو دا به موږ پرنټ کو ایستا پرنټ نمبر 1 او نمبر 2. راځئ چې رن کو. دا خو دونه چیلنجینګ نه ښکاري. اولنی لاین چې رن شي موږ ته به یو نمبر راکړه زه به وله یو 15 نمبر یې ورکړم انټر ورکړم بیا دا ځای رن شو ما ته یو بل نمبر راکړه بیا به زه دلته ورکړم 8 او بیا به انټر ورکړم ایسته دې ماله 58 راکو. پکار دی چې دا 58 نه وی پکار دی چې دا دلته 13 راغلی وی خو تاسو غټه مسله وشوله. اصل کې مسله نه ده شوې دا دی بیخي صحیح جواب راکو. منګه خو دلته دا امید لرو چې دلته به 13 راشي خو 13 ځکه رانلې ما تاسو لږ مخکې ویلې چې دې ځای کې ته څه ورکې څه انپوټ دلته ولګې دا د سټرینګ په شکل کې راځي. نو اصل کې دلته یو سټرینګ دا چې ما ورکو ما یو سټرینګ ورکو ما یو نمبر نه دی ورکړی او چې دا ما ورکو دا هم یو سټرینګ ورالی نو دې چې د اصل کې یو سټرینګ بل سټرینګ سره چې دی جمع کو دې لې ایسې وکړه خالي دا زما دا 15 نمبر 15 او 8 دا چې دی دې لې خالي یو بل سره ونښلول 15 8 چې دی دې لې ونښلول داسې شی ته جوړ کو 15 او 15 چې دی دې لې سره سټرینګ کې تلیو دې شکل کې ورسره تلیو او ریزلټ یې دا راوباستو. صحیح ده دا ریزلټ راوباستو. اوس کو موږ وایو چې دلته 15 چې کله ته جمع کې پکار دی چې دلته 13 راشي نو پکار دی چې ته د دې د انپوټ چې ته ورکې هغه واړې انټیجر ته واړې. ما تاسو ته تیر ویډیو کې ښودلي چې ته دغه ډیټا ټایپ چې د هغه څنګه بدلولی شي. موږ به دلته یې ولیکو چې انټیجر تړولو لپاره موږ ته د انټیجر فنکشن استعمالول پکار دي. موږ به دلته ولیکو انټ او موږ ته څه شی بدلول دي موږ ته دا بدلول دي او دا بدلول دي. راځه چې مخکې دا بدل کو دلته به ولیکم نمبر 1 او دلته به ولیکو انټ نمبر 2. صحیح ده. دې ځای کې اوس چې دی موږ دا ویریبل او دا ویریبل چې دي دا اوس دلته د سټرینګ نه واوړېدل او انټیجر کې بدل شولو. صحیح ده. اوس به چې دی موږ د خپل پروګرام رن کو او موږ دلته به اول 15 ورکو بیا به 8 ورکو ګورو چې موږ سره 13 راځي کو 58 راځي. پروګرام رن یو نمبر راکا 15 مې ورکو بل نمبر راکا 8 مې ورکو دلته موږ پام وکړو بیا چې دی 58 راغلی. دا ځکه 58 راغلی ځکه چې موږ چې دی دا نمبر 1 چې دی دا ویریبل چې دی او دا ویریبل دا موږ بدل خو کو خو موږ دا ویریبل کوم ویریبل کې چې دا بند دی موږ ویریبل کې دا دغونه کو بدل هم نه کو.
نو پکار دی چې زه دلته ولیکم نمبر 1 چې دی هغه انټ ته واوړوه او نمبر 2 چې دی هغه هم انټیجر ته واړوه. راځئ ښه اوس پته یې ولګي 15 او 8 هغه دی موږ ته 13 راغللی. نو دغه لږ قصه وه چې تاسو کله د انپوټ د یوزر نه پوښتنه کوئ نو بیا تاسو د دې شیانو لغونده کې خیال ساتئ چې دا تاسو ته بیا اړول دي نه دي اړول او تاسو ته هغه ویریبل کې دننه هغه کار کول دي. دا موږ لږ غونده کې پریکټس غونده کې وشو د انپوټ سره لږ دې سره هم ټایپ کاسټینګ سره هم پریکټس وشو. خو اوس موږ به لږ داسې چل وکړو چې معمولي غوندې که لږ نور پریکټس به وکړو. زه به داسې چل وکړم د یوزر نه مې دلته واغستو انپوټ دلته دویمنی نمبر ته واخلم. اوس زه نه غواړم چې زه د دې جمع ورکړم لکه لږ مخکې چې ما دلته کړی مخکې به مې دا 2 نمبر جمع کولی ورکو به مې چې دا زه رن کړم بیا او زه دلته ولیکم 15 دلته به ولیکم 10 پکار ده چې دا ماله 15 راکړي بیا رن کړم چې زه دلته ولیکم 500 او بیا دلته ورسره ولیکم بیا دونه ډېر غټ نمبر بیا راله جمع کو. زر کار روان دی قصه ختمه ده. صحیح ده. اوس زه چل کوو موږ غواړو چې دا موږ چې دی کله 2 نمبر یې ورکو او د هغې 2 نمبرو ایوریج موږ ته وښیي ایوریج د هغې نمبرو منځګړی نمبر راته وښیي. هغې دپاره به موږ داسې چل وکړو چې موږ ته لږ مازغه نه کار اخیستل دي او موږ به داسې چل وکړو چې کله موږ دا نمبر چې دی دا انپوټ چې کوم موږ ته میلاو شوی دی کله چې موږ هغه انټیجر ته واړو بیا موږ پکار دی چې داسې چل وکړو دا نمبر 1 چې دی دا پلس کو نمبر 2 سره یاره خو نمبر 2 سره او بیا دا تقسیم کو د 2 سره ځکه تقسیم کوو ځکه چې موږ سره 2 نمبرې دي او پکار دی چې موږ دا ټول شی به پرنټ کو لکه دلته موږ پرنټ نمبر 1 نمبر 2 کوو پکار دی چې دا ټول شی دلته پرنټ کو. خو دا الله غوندې کې عجیبه ښکاري چې زه دلته پرنټ کړم پکار دی چې زه دا شی چې دی بیا یو کنټینر کې بند کړم یو ویریبل کې او ویریبل له به زه یو نوم ورکړم ایوریج دا یو بل ویریبل مې جوړ کړو او هغې کې مې دا بند کو او اوس چې دی زه به دا ایوریج پرنټ کړم. صحیح ده. راځئ چې ګورو اوس څه کېږي. پروګرام رن شو نمبر رانه غواړي یو نمبر چې دی 15 او یو نمبر چې دی 10 د دې منځګړی به موږ له دا راکوي. دا چې دی منځګړی نمبر نه دی منځګړی نمبر د 15 او د 10 منځګړی نمبر چې دی هغه دغه دی څه په 9 کې راځي خو دا موږ ته غلط ریزلټ یې نه دی راکړی دلته موږ کوډ غلط کړی دی. دا کوډ دې ځای کې غلط دی. دا ځکه غلط دی چې پکار دی موږ دلته یو بریکټ ولګو او دلته بریکټ ولګو. دا موږ ځکه لګو ځکه موږ غواړو چې دا اول چې دی دا 2 نمبر یو بل سره جمع شي او هغې نه بعد د 2 سره تقسیم شي. اوس لږ مخکې څه کېدل کله چې ما دا نو کړي زما په خیال لږ مخکې چې دی اول دا دواړه تقسیمېدل او بیا جمع کېدل خو موږ دغه نه غواړو. موږ غواړو چې مخکې دا 2 نمبر چې دی جمع شي بیا تقسیم شي د 2 سره. اوس راځئ چې بیا وګورو دلته 15 ورکو دلته 10 ورکو او بیا دغه دی 9 راوختو. دا منځګړی نمبر دی. امید لرم چې تاسو په دې پارټ باندې پوه شوي یاستئ. ډېره مننه. زه به راتلونکي ویډیو کې تاسو سره لیدل کوم. د الله په امان.